ولې غونچه ګله درنه ځمه سپلمۍ وام تا ته پرېږدمه. السلام علیکم. ستړي مسئ جلیل شیراني یم، را سره د کاکړیو لیکوال غونچه ګل شیراني. غونچه ګل شیراني اول خو درته کلتور ټي وي ته ښه راغلاست وایو. ډېره مننه، مهرباني، خوشحاله سې رالاست تاسې دلې. غونچه ګل شیراني ستا دغه کاکړیو لیکلو ته دا طرف ته څنګه رالې؟ یاره بس شوق مو له شوق له وجې ورالم. له شوقه ډېر خلک مینه محبت د کړی دی. یاره بس له خپل وطن سره مینه محبت کوو. مطلب دغه د وطن مینې ته دغه کاکړۍ لیکلو باندې مجبور کړي. تا کاکړۍ څورې کاکړۍ تر اوسه پورې لیکلي دي؟ یاره داسې 4-5 لیکلي دي. 4-5 دغه ګانې مطلب تا کاکړۍ دغه تعداد به څورې 4-5 دغه وکړي. یاره تعداد خو نه دی راته. څورې ټیم کاږي مطلب دغه یاره داسې 3 کاله کاږي. 3 کاله کاږي. او تا په کم ګلوکار شاعر سستا کاکړۍ ویلي دي؟ یاره فضل خان ما ویلي دي. فضل خان د کم ځای دی؟ مروت دی. فضل خان مروت. تاسې بیا دا کاکړۍ ولیکئ او هغه ته یې ورکواسته د دې تاسې پیسې ورکوي یا هغه یې له تاسې اخلي؟ یاره پیسې ورکوو. د یوې ګانې د یوه کلیپ مطلب له تاسې څورې پیسې اخلي؟ 3,500 روپۍ. 3,500 روپۍ. مطلب شاعر د کام سترګې وي، شاعر چې غزل لیکي اکثر ګلوکاران په هغه پسې ګرځي چې تاسې به دغه غزل راکړئ چې زه یې ریکارډ کړمه. خو دلته دغه شاعران چې کوم دي دغه په پیسو باندې مطلب شاعرانو تعداد زیات دی که دغه غزل یا لیکل نه وي ټیک؟ یاره لیکل هم ټیک وي او شاعرانو تعداد زیات دی، هغه پیسې اخلي. مطلب ګلوکاري نن سبا کاروبار دی او شوق؟ بس داسې وبوله چې شوق هم دی او کاروبار هم دی. کاروبار هم دی. ستا مشهوره کاکړۍ مطلب کومه ده؟ ما هغه مشهوره کاکړۍ خو اول هغلې وه، هغه ډېر مشهوره وه. اول کوم پروګرام نوم څه و یا داسې کاکړۍ به تا ته پکښې یاده وي چې مطلب خلکو ډېره خوښه کړي یا پر ټیک ټاک دا کلیپونه ځینې راپرې کړي؟ هغه کومه یوه وه؟ یاره یوه کاکړۍ وه ولې غونچه ګله درنه ځمه سپلمۍ وام تا ته پرېږدمه. واه ډېر زبردست. که یو 2-3 نور هم داسې زمزمه کړي. نورې خو داسې خاصې راته یادې نه دي فلحاله. دا و د کاکړیو لیکوال غونچه ګل شیراني. ډېره مننه کوو کلتور ټي وي ته د ټیم وخت. کپړې یا بالکل ډېره مننه. الله خوشحاله آباد